افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي مني چې په اداره کې سیاسي مداخلې تر بل هر وخت لوړه کچه دي. ګرانو لیدونکو، که چېرې تاسو د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست، نو دغه چینل مو په خدمت کې دی. عزیز الله فضلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره انګلستان ته تللی، BBC پښتو څانګې سره یې په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په مجموع کې د افغانستان ټولې خپلواکې ادارې د سیاسي څیرو او مداخلو تر فشار لاندې دي. عزیز الله فضلي وایي د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې د بشپړ غړیتوب ځنډول د هغو هیوادونو لپاره چې په کرکټ بورډ کې سیاسي مداخلې روانې دي او اخطار او خبرداری و. خو دی وایي موږ په دې هڅه کې یو تر څو ټول حکومتي چارواکي په دې پوه کړو چې کرکټ بورډ یوه خپلواکه او ملي اداره ده. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې پریمیر لیګ د فساد په اړه د تورونو په اړه د ژر او پر وخت اقداماتو د کولو په خاطر د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته 2.5 میلیونه اضافي پیسې ورکړي په دې خاطر چې د دوی په څېړنو ډاډه و، نو ځکه زموږ ستاینه وکړه. فضلي وایي تر نړیوال جام 3 میاشتې وړاندې موږ دا پرېکړه کړې وه چې راشد خان به د افغان کرکټ ملي لوبډلمشر ټاکي. بدبختانه ونه شوه، خو نړیوال جام وروسته موږ دا پلان عملي کړ او اصغر افغان مو د رشید په خوښه ورته مرستیال لوبډلمشر وټاکه. همدارنګه نوموړی وایي د بورډ هغه کارکوونکي چې دندې یې وځنډول شوې زموږ سره به کورني کرکټ کې خپلې دندې پر مخ بیایي او د ده په وینا چې د تجربو څخه به یې ګټه اخلي. فضلي وایي زه د خپلې دندې پروا نه لرم، ملي لوبډلې ته مې د ځوانو لوبغاړو راتګ ژمنه کړې وه او پر ځای کوم به یې. ښاغلی فضلي وایي موږ شپه ورځ هڅه کوو تر څو دغه سیاسي فشارونه او سیاسي مداخلې له منځه یوسو. دی وایي موږ په کرکټ بورډ او لوبډله کې غوره بدلونونو او اصلاحاتو ته ژمن یو. پاتې دې نه وي چې د افغانستان غوره لیګ APL به د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې پیل شي. همدارنګه افغانستان به د ویسټ انډیز سره د 3 ورځنیو 2 شل وریزو او 1 ټیسټ لوبه هم ولري.